په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو نشراتي مدیرانو او مسؤلینو لپاره د مدیریت او بازار موندنې تر سرلیک لاندې درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. یاد روزنیز پروګرام چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې له لوري جوړ شوی و، پکې د دغه ولایت د بېلابېلو رسنیو استازو نشراتي مدیرانو برخه اخیستې وه. د یاد ورکشاپ روزونکی دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي. بشري حقونه او رسنیو د څار اداره په خوست ولایت کې د مدیریت او بازار موندنې تر عنوان لاندې کوم ورکشاپ چې په لار اچولی و، په دې کې د خوست ولایت د ټولو رسنیو مسؤلین او د دولتي ادارو ځینو مدیرانو ګډون کړی و چې 3 ورځې دوام وکړ. په دې کې دوی ته د مدیریت بالخصوص د رسنیو په مدیریت ډېر فوکس وشو او همداشان دوی ته د رسنیزې بازار موندنې په هکله ورته معلومات ورکړل شول. د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر وایي هڅه یې دا ده چې په راتلونکي کې هم ورته ګټور پروګرامونه راجلب کړي. اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده چې د خبریالانو لپاره د ظرفیت لوړونې په برخه کې دا ډول ورکشاپونه په لاره واچوي. په راتلونکي کې هم موږ پلان لرو چې د یادې ادارې سره همغږۍ او د دې په همکارۍ د خبریالانو لپاره بېلابېل ټرینینګونه ترتیب کړو او د دوی لپاره یې وړاندې کړو. بلخوا د ورکشاپ ګډونوال وایي چې ذکر شوی روزنیز پروګرام خورا ګټور و او دوی په راتلونکي کې د ورته ورکشاپونو غوښتونکي دي. روزنه په کول کې ډیره ګټوره او هر اړخیزه وه، څو موږ د خپرونو ښه مدیریت یا د یوې ادارې په چوکاټ کې بشري منابع، اقتصادي منابع، اداري برخې دا ټولې سره اداره کړو. د دې په اصولي اړخ وغږېدو په کل کې موږ دا د بازار موندنې په تړاو ځینې مسایل زده کړل او راته وښودل شو چې په ټولیزه توګه دا د خبریالانو لپاره، د رسنیو د مدیرانو لپاره ډیره ګټوره تمامېدی شي. زموږ غوښتنه دا ده چې په آینده کې دا او دې ته ورته نور پروګرامونه په لاره واچول شي څو د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلینو او مدیرانو هغه ظرفیتي لوړونه وکړي. د یادولو وړ ده چې د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې له لوري په دغه ولایت کې له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې ورکشاپونه جوړ شوي دي.